بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته چې دی په کمپیوټر کې د پښتو فونټ انسټالولو طریقه ښیم چې څنګه موږ د پښتو خط لیکلو هغه سټایلونه په کمپیوټر کې انسټال کړو. اوس مثال دغه لیکل ما کړي افغانستان ساده لیکل دي، ته غواړې چې دې ته د پښتو سټایلونه ورکړې، نو دا سټایلونه مثال تا سره دلته موجود نه دي، ته غواړې چې کمپیوټر کې انسټالې، نو دې دپاره به تاسې راشئ. لومړی خو دغه پښتو فونټس په نوم باندې زموږ سره دا فونټس دي، دا به زموږ ټلیګرام چینل نه ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود وي، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړئ کمپیوټر ته به یې کاپي کړئ، بیا به په دې رایټ کلیک وکړئ او ایکسټراکټ هیر به کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړ دلته به تاسو ته یو فولډر راشي د پښتو فونټس په نوم باندې. کله چې دا راغی ګورئ دې کې موږ سره تقریبا 3 فونټس موجود دي، د پښتو فونټس دي. دا فونټس چې کوم دی دا به تاسې ټول د کنټرول ای سره سلیکټ کړئ. کله مو چې سلیکټ کړ بیا به رایټ کلیک وکړئ، دا به کاپي کړئ. کاپي نه وروسته چې کوم دی دا به تاسې راشئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې چې دی فونټس ته راشئ، فونټس پیدا کړئ، دا به اوپن کړئ. کله مو چې دا فونټس اوپن کړ دې ځای نه تاسې به دلته راشئ، رایټ کلیک به وکړئ او دې ځای کې به صرف پیسټ ووهئ. ګوره د پښتو کرور ایشیټیو فنډ از الریډي انسټال وایي، دا مخکې نه انسټال دی. دا به مونږ دا یس کلیک کړو، بس چې کوم موجود نه دی هغه به ټول مونږ سره دلته انسټال شي. دا اوس انسټالیږي، روان دی. ګورئ ټول مونږ سره چې کوم دی دلته دا کم فونټس چې مونږ کاپي کړي او راوړو دلته دا ټول تاسو سره انسټال شو. دې ځای نه دا به اوس کلوز کړئ، را به شئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام ته چې راغلی دلته چې دی اول ځل دپاره نه راځي، تاسې به دا پروګرام ریسټارټ کړئ. کمپیوټر چې کوم دا ورډ پروګرام اوپن کړی دا به تاسې بند کړئ او را به شئ بیا به تاسې د خپل د ورډ پروګرام چې کوم دی هغه به اوپن کړئ دوباره سر نه. کله مو چې دا د دوباره سر نه اوپن که او خپل د خوښې لیکل به پکې وکړئ. زه به راشم دې ځای نه مثال لږ به یې سایز زیات کړو، همدا افغانستان زه لیکمه، ژبه ورته پښتو کړو افغانستان. دا مو ولیکه، سلیکټ مې کړه، سلیکشن نه وروسته تاسې دلته راشئ. موږ سره اوس چې کوم دی د پښتو فونټس دلته اضافه شوي، زه ورته لیکم مثال پښتو کرور. ګوره دلته راغی، څنګه چې ورته ولیکې دا انټر کړئ، دا یو سټایل شو. همدارنګه تاسې راځئ، ګوره دا بل سټایل دی، همدارنګه راځئ دا بل سټایل دی، همداسې لاندې راځئ. مختلف قسمه سټایل چې دی دا کوم چې مونږ اوس راوړل دا مختلف قسمه سټایلز دي، دلته مونږ سره انسټال شو. اوس تاسې کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ او خپل د خوښې لیکل چې دی ورباندې وکړئ. دا ټول ګوره موجود دي دلته، تاسې ګورئ هر یو چې ستاسو خوښېږي خپل لیکلو ته بیا هماغه سټایل ورکوئ، استفاده ترې کوئ. نو په دې طریقې سره مونږ کولی شو چې په کمپیوټر کې د فونټ پښتو فونټ سټایلونه انسټال کړو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.